راغلی وو کونړ مرکز اسداباد ښار ته د روژې مبارکې میاشت شروع شوې ده. خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی صرف د اچار نه علاوه نور ټول مونږ خپله جوړو. نرخونه وروره ښه دي د تېر په نسبت څه کال نرخونه ډېر زیات ښه. یو غربت بل جهالت دی بېترسېدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته اسان دی 10 کیلو شوده 10 کیلو شوده ورځ کې وباسي. یتیمان نشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی راوشو څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خرما په روزه کې بیخي بهترینه زیاته خرڅېږي. تقریبا موږ چې دغه شړومبی 1.5 سودا کوو اوس د تقریبا 10,000 15,000 20,000 تر 50,000 روپۍ سودا کوو. افغانستان دی د خپل ځان راته ګران د روژې په راتګ سره خو ریټونو کې کم تغیرات نه راولئ که نه هیڅ تغیرات نه دي راغلي هماغه ریټونه دي 12,500 روپۍ وړي دي او 800 روپۍ لس کم 800 روپۍ غوړي دي. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې راک روغ به یاست او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. لومړی خو تاسې ټولو ته د پامیر ټي وي د ادارې له طرفه د روژې مبارکه میاشت ډېره زیاته دې درته مبارک وي په دې هیله چې په خیر او عبادت سره در باندې تېره شي. راغلي وو کونړ مرکز اسداباد ښار ته د روژې مبارکې میاشت شروع شوې ده. دلته به د خلکو وضعیت ګورو د خلکو سره به خبرې کوو همدارنګه و به ګورو چې نرخونه د تیر په نسبت باندې څومره تغیرات پکې راغلي له خلکو سره خبرې کوو تر پای را سره مله اوسئ. پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو نو په اسداباد ښار کې دلته د یو تن پلورونکي سره ولاړ یو چې دغه د روژې اړوند چې کوم شیان دي د اکثره له دې سره میلاویږي د سره خبرې کوو. ستړی مه شه ورور جانه. خیر اوسې وروره په خیر لر کله راشي. ډېره زیاته مننه. نو په سر کې کړي زموږ لیدونکو ته نوم محترم نوم مې واحد الله دی د کونړ ولایت دم کلي اوسېدونکی ورور. ښه ډېر ښه. نو څنګه سامان خو دې ماشاءالله ډېر لګولی یوازې روژه کې دې کاروبار که نه له روژې روژه کې دا کاروبار کوو بعد بوزه کې مې بیا د هوټل دغه کار کوو. ډېر ښه. دا څه تا سره میلاویږي؟ ما ته دغه سلاد چکني ده کچالو چکني ده د دڼیا چکني ده مکروني ده مربا ده اچار ده چڼه لوبیا ده هر څه میلاویږي. څو قسمه اچار در سره دي؟ 2 قسمه پاکستاني او کابلي دی وطني اچار. مربا د څو قسمه؟ مربا یو قسم د خوبانه مربا ده. دا مربا خپل جوړوي کنه؟ خپل جوړو. دې کې څه استفاده کوي؟ دې کې د خوبانه ده بوره ده او دا پلو چغزي دی دغه بس کجور کوم شیان دي دا د کې کم شیان تاسو خپل جوړوي؟ صرف د اچار نه علاوه نور ټول خپل جوړو. دا کم سلاد چې ښکاری څوډا ول دا ټول خپل جوړو ما بالکل. او د دې نرخونه څنګه دي؟ نرخونه وروره ښه دي د تیر په نسبت څه کال نرخونه ډیر زیات ښه دي. تیر په نسبت ښه شوي ډیر ښه شوي دي بالکل ډیر زیات. دا په څه حساب ورکوي؟ د څوک غواړي 100 روپو 100 ډیر شو 50 سلور سړي اقتصاد پورې او اچار د کیلو په حساب ورکوي؟ اچار هم دسې دي هغه مطلب د تیر په نسبت اوس یو څه ډیر ښه شوي ځکه ریټونه خري نو موږ هم دسې دغه نه کوو چې څوک څونه غواړي ما غو ته ملاوي. روژه مبارکه ده او خدای به تاسو ته اجرونه درکوي که چا سره هم ګزاره کوي. ژوندی اوسئ کور مو ودان. ډېره مننه چې هر کله راشئ مننه. خیر اوسئ. وخت وشو چې وران دی یو غربت بل جهالت دی بېترسېدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ را
راته آسان دی یو غربت بل جهالت دی بے ترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کی ضرور مرګ راته آسان دی زما وطن افغانستان. درنو ملګرو خواته مې دغه یو تن مشر ولاړ دی چې دلته دغه لبنیات راوړي او پلوري له ده سره خبرې کوو. ستړی مه شي کاکا. خدای دې وخت څنګه ولاړ خېډو نوم دې څه دی کاکا؟ توتی ګله. توتی ګله د کوم ځای اوسېدونکی؟ د دم کلي. د دم کلي د خوړ غاړې. دا څه شی دې راوړي اوس د خرڅ لپاره؟ شودم راوړي. یوازې شوده دي؟ او ماسته خو نشته؟ نه ماسته نشته، شوده دي. دا د پیلې په حساب ورکوئ؟ کیلو شپېته و. کیلو شپېته او دا یوه پیله په څو روپۍ ورکوئ؟ پیله په 11 راځي خو په 12 راځي. نو یوازې اوس د شوده راوړي که نه نور شیان؟ یوازې مې شوده راوړي، نور شی نشته. څنګه ورځ کې څو روپو خرڅ کې؟ 10 کیلو شوده. 10 کیلو شوده ورځ کې وباسي؟ څو روپۍ تب کې پاتې کېږي؟ 100 روپۍ درته پاتې کېږي. 10 کیلو شودو کې خو بیا ډېرې پاتې کېږي. دغه خرڅ کو دا 50 کې 10 روپۍ. او شوده دې خپل راوړي که بل چا نه اخلي؟ بل چا لیدو. د بل چا نه اخلي؟ ته دې کیلو په څو روپۍ اخلي؟ کیلو شوده د بل چا نه اخلي که خپلې غواګانې؟ بل چا لیدو 50 روپۍ کیلو. تا ته بیا کیلو کې 10 روپۍ؟ 10 روپۍ پاتې کېږي. ډېر ښه. نو خدای دې ډېرې پیسې درکړي. سید امین کې سید. وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی شاهدان لشمار وتلي یتیمان لشمار وتلي د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار. نو درنو ملګرو دا چې اوس اسداباد ښار کې رشم یو څه زیات دی او دغه هندي زیړې رکشې یو څه ډېرې شوي دي. دې باره کې به مفصل خبرې کوو. څنګ ته مې دغه هندي رکشو یو ډریور ولاړ دی، د سره خبرې کوو. ستړی مه شه ورور جانه. خدای دې عزت وکړه وروره، ښې جوړې صحت دې ښه دی. خیر اوسې ډېره مننه. نو په سر کې که دې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زما نوم روح الله دی او د مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په اسداباد ښار کې هندي رکشه چلوم. ډېر ښه. نو څنګه دغه رکشې یو څه ډېرې شوي نه دي اوس؟ رکشې خو ډېرې زیاتې شوي دي او مخکې کمې وې، لکه موږ به ګرځېدلو یو څه اندازه موږ ته به مزدوري پاتې کېدله. اوس ډېرې زیاتې شوي دي نو داسې وویه چې د ورځې هغه مزدوري کمه ده تېر په نسبت پاتې؟ او مزدوري ډېره کمه شوې ده. او مزدوري کمه پاتې. روژه چې راشي بیا ستاسې مزدوري روژه کې ښایي که بوزه کې ښایي؟ مزدوري خو زمونږ په بوزه کې ښایي او روژه کې به مازدیګر کې زمونږ لږ کار صحیح چې دغه یو ساعت او خلک ډېر او کورونو ته ځي بس دغه ټایم کې مازدیګر کې کار ښه یو ټولې ورځې هغه کوم دغه چې د مازدیګر د په تمه و چې دې وخت کې کار وکړي. او مازدیګر کې صحیح او د سهار نه داسې خاص کار نه وي، ډېر نه وي. پوه شوې؟ ډېر ښه. نو تقریبا ورځ کې څو روپۍ ته پاتې کېږي داسې او 60 ډول باندې؟ او 60 ډول باندې بس د 350-400 روپۍ بس یو کس ته پاتې کېږي. هغه هم په ډېر زحمت سره ځکه رکشې زیاتې شوي دي. زه ډېر ښه شکر په دې پکار دی چې د حلاله روزي پیدا کړي. او الحمدلله د الله نه پرې راضي یو. بس دغه هم ډېرې دي. ډېره مننه. خیر تاسو نه هم مننه. انشاءالله یو غربت بل جهالت دی بے ترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کی ضرور مرګ راته آسان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان.
درنو لیدونکو نو بیا هم اسداباد ښار کې دلته د یو تن بل چکني او مربا او دې شیانو پلورونکي سره ولاړ یو له ده سره غږیږو له ده حال پوښتو. ستړی مه شه ورورجانه. خیر اوسې، خوشحاله اوسې، مننه کور ودان، ډېره مننه. خیر اوسې، ډېره مننه. نو په سر کې کړي زموږ لیدونکو ته ځان معرفي. اسحار الله ولد غلام الرحمن مې نوم دی، د سفامې سره مخامخ چکني پلورو. او څنګه کاروبار څنګه دی؟ شکر الحمدلله خیر خیر دی، په دې سات شکر دی. دا تا سره چې کوم شیان دي دا ټولې چکنیانې دي، نورو سره څه دي؟ ما څه کابلي اچار دی 15 قسمه او پاکستاني اچار دی راسه او چکني دي راسه. نو څنګه کاروبار دی څنګه دی؟ الحمدلله په دې سات شکر دی، خیر خیر. او ریټونه څنګه دي؟ د تیر په نسبت ریټونه اوس څنګه دي؟ څه کال روژه ریټونه سبزیجات لږ ښه دي او بس گزاره کوي، ډېر نه ښه. نو نن خو د اوله ورځ ده که نه چې کار ته راوتی؟ هو بالکل اوله ورځ. د بوزه کې څه کار کوي؟ بوزه کې جوس دکان دی. جوس دکان دی ډېر ښه. نو روژه کې به دا کار؟ روژه کې دا کار شروع. ښه ډېر خو نو په کار دی برکت شه او خدای دې وکړي چې هم درنه د اخیستونکي راځي او هم ته راځي. مننه، خوشحاله اوسې. ډېره مننه، ډېره مننه. شهیدان لشمار وتلی، یتیمان لشمار وتلی، د غربت حد پرې تمام دی، د هر چا څېرې ګریوان دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. پورا وشو څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله، خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه. درنو لیدونکو نو بیا هم د اسداباد ښار په څلورلارې شهیدانو څلورلارې کې ولاړ یم. دلته د یو تن خرما پلورونکي سره ولاړ یم، د سره غږیږو تاسو سره د دې احوال شریکو. ستړی مه شه ورورجانه. خیر اوسې وروره، ته ستړی مه سې. خیر اوسې، مننه. ډېره مننه. نوم محترم دی څه دی؟ موضوع شیر محمد دی، لوګر څخه یم. د لوګر څخه راغلی دلته کار کې؟ دلته کوم. څنګه کاروبار دی څنګه دی؟ الحمدلله شکر بیخي ښه دی. یوازې روژه کې راځي که نه بوزه کې هم دلته؟ نه دي، ما لومړی د روژه کې خرما خرڅوم او بوزه کې بیا میوه خرڅوم، د میوې د بادام او کاجو پسته او بادام خرڅوم. همدلته خرڅوم؟ همدلته خرڅوم. او د روژه کې به خرما ډېره خرڅېږي ځکه روژه کې خرما خو په روژه کې بیخي بهترینه زیاته خرڅېږي. تقریبا موږ چې دغه لومړی 1.5 سودا کوو، اوس د تقریبا 10,000 15,000 20,000 تر 50,000 روپۍ سودا کوو. دا په دې ریړه باندې ته د ورځې دا سودا دا سودا کوم بالکل. بیا خو ډېر ښه، خدای دې کار نورم ښه کړه. څو قسمه کجوره در سره میلاوي؟ د ما سره یو 10 رقم 8 رقم کجوره سره وروره. دې کې ښه او خراب بېلابېل ډول رقم سته، بس رقم سره بیاکاره او ښه رقم کجوره سته. ټولو ښه کجوره یې کومه وله؟ دلته ما سره یو رقم کجوره ده، ایراني عجوه ورته وایي، هغه ډېر ښایسته کجوره ده. هغې به 1 کیلوګرام په څو روپۍ ورکوو؟ 1 کیلو موږ ورکوو تقریبا، هغه موږ ورکوو په 140 کې 150 روپۍ کیلو ورکوو. دا ښه کجوره ده. او بیا چې لږه ګزاره حال کجوره هغه په څو روپۍ ورکوو؟ هغه موږ 100 روپۍ ورکوو. او هغه چاکلیټي ده. چاکلیټي ده. او دا نور کوم تا شیان لګولي دا مرباګانې دي که نه؟ دا د خرما شیره ده، د ایراني خرما شیره ورته وایي. خرما شیره ده؟ دا د خرما شیره ده. همداسې خرڅوئ ډبي باندې؟ نو دا ډبي حساب ده، سراتیر څه دا کیلو نیم کیلو ده، دا ډېر صحیح شی ده. دا کیلو دی؟ دا 1 کیلو ده، کیلو نه راځي، دا 300 ګرام راځي. خو دا 100 روپۍ ورکوئ؟ دا موږ درته 140 روپۍ ورکوو. ډېر ښه، ډېر ښه. خیر اوسې، ډېره مننه. زه خدای دې نورم کار ته پرمختګ. تاسې هم خیر اوسې، مننه. خیر اوسې، مننه. خیر. بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی.
درنو لیدونکو نو اسداباد ښار کې دلته د یو تن هټیوال چې دغه دکان کې ورسره ټوله غټه سودا خوراکي توکې پلوري له ده سره خبرې کوو. ستړی مه شو ورور جانه. خیر اوسې ورور ژوندي اوسې په خیر راغلی جي. خیر اوسې ډېره مننه. نو په سر کې که ځان معرفي کړي زموږ لیدونکو. خیر اوسې اول تاسو راتګ باندې ډېر خوشحاله شوم. نوم مې شرافت دی دوشاخیل اوسېدونکی یم. ډېر ښه. نو څنګه دکان کې خو څه غټه سودا ټوله شته که هر څه موجود دی وروره اوړه غوړي بوره هر څه شته دی وروره. او څنګه ریټونه د تیر په نسبت اوس څنګه دي؟ غوړي اوړه دا شیان ارزان شوي دي که ګران شوي؟ ریټونه خو هماغه مناسب ریټونه دي. ریټونه دومره ګران شوي نه دي. جنسونه ښکته راغلي دي. د تیر په نسبت باندې جنسونه اوس ښکته دي. دغه د غوړو 10 لیټره ټپ کپ 100 روپۍ ورکوي عموما. لیټره غوړي لس کم 800 روپۍ باندې پلورو. او دغه د وړو 10 دړیزه تروړه 10 دړیزه تروړه 1200 روپۍ باندې ښه وړه توزیع کوو. دا خو به ډېر ارزان شوي دی تیر په نسبت. تیر په نسبت باندې مخکې وړه 1300 1900 ډېر ارزانه شوي دي. موږ چې فکر وکړو نو بیخي ارزانه شوي دي. د روژې پر راتګ سره خو ریټونو کې کم تغیرات نه راولئ که نه؟ هېڅ تغیرات نه دي راغلي. هماغه ریټونه دي. 1200 روپۍ وړي دي او 800 روپۍ لس کم 800 روپۍ غوړي دي. لکه مشکل پکې نه دی راغلی ریټونو کې. خو دا هسې د عوامو خبرې دي چې ریټونه ګرانېږي او دغه کېږي که نه. نور هماغه ریټونه دي. هماغه ریټونه دي وروره. ډېره مننه. نو بس خدای دې وکړي چې د دې نه نور هم ارزان شي. بس الله دې ارزانه کړي. موږ په دې خوشحالي کوو چې د عوامو د سهولت برابر شي او په دې موږ افتخار کوو چې دا ښه دغه وشو چې دا وړه ارزانه شو غوړي ارزانه شو خلکو ته سهولت برابر شو. ډېره مننه. خیر اوسې. نړۍ مننه. بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی یو غربت بل جهالت دی بترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې د ورور مرګ راته آسان دی یو غربت بل جهالت دی بترسیدا او وحشت دی د ډالرو مقابل کې. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې کونړ مرکز اسداباد ښار کې د روژې په راتګ سره د خلکو وضعیت مو تاسو ته وړاندې کوو. دغه خپرونه مو تاسو ته چمتو کړله. یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی یو غربت